बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार یو ځل بیا تاسو سره عزیزانو زمونږ په یو ویډیو باندې چې کوم کې ما ذکر کړو چې یاره انډا یعنی اگې د صحت لپاره دومره ضروری ولې ده. په هغې باندې ډېرو ملګرو کمنټس کړي دي، ډېرو ملګرو تپوسونه کړي دي او اسیم چې چېرته په محفل کې راسره څوک میلاو شي نو تپوس وکړي چې یاره ډاکټر صاحب د اگې باره کې تاسو داسې ویلي دي، د دې نور څه فایدې دي او دا مونږ استعمال څنګه کوو، آیا مونږ دا څه ټایم کې استعمالو د ورځې او په کومه طریقه باندې دا استعمال شي نو دا فایدې ته حاصلې دی شي. ټول اول خبره خو دا ده چې انډا یعنی اگې چې کومه دا څنګه چې ما ویلو تاسو ته چې که دا تاسو وویشوئ بوایلډ یې وخورئ هم ټیک ده، که دا فرایډ په داسې معمولي شان تیلو کې دا دغه شي فرای انډه شي نو هغه طریقې سره هم ټیک ده. د دې چې کوم غذایت دی هغه برقرار وي او د دې چې کومې فایدې دي تاسو ته بالکل تی حاصلې دی شي. نو اوس د دې فایدې چې کومې دي اکثر خلکو بیا دا تپوس وکړو چې یاره مونږ ډاکټر له لاړ شو نو بعضې کسان داسې چې کمزوري ډاکټر ته وایي چې یاره مونږ وزن زیاتول غواړو نو عمره له مشوره راکړي چې یاره تاسو د انډې استعمال کوئ. ډېرو کسانو دا تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب زموږ وزن زیات دی، مونږ چې ډاکټر له لاړ شو چې یاره وزن کمول غواړو نو عمره ته وایي چې یاره تاسو د انډې استعمال کوئ. نو دې کې څه لاجیک دی چې یاره د چا وزن کمولو دوران کې هم تاسو ورته وایي چې یاره د انډې استعمال زیات کوئ او وزن چې زیاتول څوک غواړي هغې ته هم تاسو داسې وایي. نو دې کې لاجیک بنیادي طور دا دی چې پهله مونږ په دې سوچ وکړو چې د انډه کې غذایت څه دی، دې کې نیوټرینټس څه دي، په دې کې اجزا څه دي. په دې کې وایټامین اے شته، په دې کې سیلینیم شته، په دې کې وایټامینز نه علاوه مختلف قسم منرالز یعنی نمکیات هم شته او هغې نه علاوه په دې انډه کې چې کوم د ټولو نه امپارټنټ شی دی جناب پروټینز دي. په دې انډه کې پروټین زیات دي. اوس د دې پروټینز باره کې موږ خبره وکړو چې یاره د انډې پروټینز دي نو دا زموږ په وجود کې څه کار کوي. بنیادي طور یو دوه څیزونه دي چې تاسو ته ویل غواړم چې ستاسو په بدن کې کم ماس جوړیږي، کم ستاسو د بدن شیپ جوړیږي نو هغه جوړیږي په مسلز باندې، په پټو باندې یعنی د بدن په غوښه باندې. اوس چې ستاسو مسکولر ماس ښه وي یعنی په بدن کې غوښه مضبوطه وي، پټې مضبوطې وي، پټې ټیک وي نو هغې سره داسې کیږي چې ستاسو د وجود چې کوم ډول ډال دی دا ورسره برقرار وي. اوس اکثر خلکو ته هغه کسان چې چا وزن زیات وي یعنی هغې کې چربي زیاته وي. اوس په انډه کې چربي نشته، پروټینز پکې ښه ډېر دي. نو که مونږ داسې کسانو ته وایي چې وزن کمولو کې د انډې یو رول دی نو د هغې وجه دا ده چې په دې انډه کې فیټس بالکل کم دي، په دې کې کاربوهایډریټس بالکل نشته او چربي چې کوم د بنیادي طور جوړیږي د کاربوهایډریټس نه چې د شوګرز خواږه کاربوهایډریټس دا کنورټ کیږي دې نه فیټس یعنی چربي جوړیږي اخر کې چې کله په بدن کې سټور کیږي او همدغه شان چې کوم د بدن چربي دا فیټس دي هغې نه هم دا بدن کې د چربي په فارم کې دا سټور کیږي. نو که انډې استعمال مونږ کوو نو دې کې نه کاربوهایډریټس شته دی او نه پکې فیټس دومره زیات شته نو یقیني طور ستاسو د بدن چې کومه چربي ده هغه به کمیږي او دا وزن به کمیږي او ستاسو بدن به یو داسې ځای ته راشي چې ستاسو اضافي چربي به بالکل نه وي. پاتې شو خبره ده هغه خلکو چې د چا وزن کم دی، د چا چې جسم کمزوری دی نو هغې کې مونږ دا خبره غواړو چې د دې مسکولر ماس زیات شي. لکه د باډي بیلډینګ چې کوي کم کسان دی پروټینز استعمالوي، مختلف قسم خوراکونه استعمالوي نو دې سره د دې وجود که تاسو وګورئ نو هغه د دې د مسلز چې کوم دي، د دې د اوږو مسلز، د دې د لاسونو مسلز او دغسې د دې د خپو د پنډو مسلز دا انتهایی صحتمند وي او دا ښه وي او دې سره د دې یو ښکلی روغ صحت وي. خو که تاسو وګورئ د دې په خېټه باندې چربي بالکل نه وي، د دې صحت داسې وي چې لکه د بدن چې کوم په ښایسته طریقه ښایسته ډول ډال سره چې کوم جوړ شوی وي د دې بدن داسې وي. نو که کم کسانو کې د مسکولر ماس کم وي خصوصا چې کم نارینه دي نو په هغې کې کوشش دا وي چې د مسکولر ماس ته دې زیات وي نو هغې ته مونږ وایي چې تاسو د انډې استعمال زیات کوئ ځکه چې دې پروټین سره ستاسو مسکولر ماس جوړیږي او د انډې دا کوم پروټینز چې کوم دي البومینز چې کوم دي دا انتهایی زود هضم، ډېر زر هضمېدو والا او ډېر زر په بدن کې استعمالېدو والا دي. دې نه علاوه بیا بله فایده یې دا ده چې جناب دې کې دا کوم پروټینز دي همدغه پروټینز زمونږ بدن د مدافعتي نظام دپاره انټي باډیز جوړولو دپاره دا استعمالي نو د بدن مدافعتي نظام ورسره ښي او بنده بیماریږي نه. نو لوی واړه که هر قسمه کسان دي هغې که دا انډې استعمال کوي نو
یقینا چې د هغې وزن به یو آیډیل شیپ ته د هغې بدن دا به یو آیډیل شیپ ته راځي، نه به چربي زیاته وي او نه به وزن دونه کمي چې یاره مخې ورنه ننوتې وي او تشه ډوکې او تشه پنجره را روانې، نو داسې وجود به نه بلکې وجود ډېر ښایسته طریقې سره به جوړ وي. د دې چې کوم پروټین ماس دی، کوم مسل ماس دی، هغه به زبردست طریقې سره برابر وي. د دې امیونټي به ښي، دا به بیماریږي نه. ورسره ما د وایټامین A ذکر وکړو، ما د وایټامین B کمپلیکس ذکر وکړو، د سیلینیم ذکر مې وکړو. نو که دا تاسو استعمالوي ستاسو نظر دپاره، ستاسو نروز یعنی اورېدو دپاره، د دماغو دپاره، یاداشت دپاره دا انتهایی ښه څیز دی. بل شوګر بالکل نه زیاتوي، بلډ پرشر بالکل نه زیاتوي. نو که تاسو دا استعمالوي، هر قسم ته بیماران چې دي دا یو میت دی، یو غلط فهمي ده چې یاره که انډه مونږ استعمالو نو هغې سره زموږ بلډ پرشر زیاتېږي. بالکل ورسره هېڅ کار نشته. انډه که تاسو استعمالوي او په هغې باندې مالګه یعنې سپرینکل سالټ چې دا کومه مالګه پې تاسو اچوئ، کومه مالګه پې دوړوئ، دغه مالګې سره بلډ پرشر زیاتېږي، انډې سره بلډ پرشر بالکل نه زیاتېږي. او که د چا داسې مسلې وي چې سټنټ یې پاس کړی وي یا هغې د کولیسټرول کمولو دپاره دوایانې خوري، نو د انډې سره کولیسټرول نه زیاتېږي. دې کې ګډ کولیسټرول او ګډ فیټس دي چې کوم لږ مقدار کې دي، نو هغې سره ستاسو کولیسټرول نه زیاتېږي. خو بهرحال بیا هم که تاسو ډېر احتیاط کول غواړئ، نو د انډې چې کوم زردي ده یعنې دا زیړ دی، دا تاسو مه خورئ. صرف د انډې د سپینو استعمال کولی شي. او نور ماشومانو ته یا چې کوم کسان بیماران نه دي، هغې دپاره د انډې دا زیړ هم ډېر زیات ضروري دی. د خوړلو ټایم څه ټایم کې هم تاسو خوړی شي، خو که تاسو په ناشته کې د دې استعمال کوئ نو انرژي هم درته میلاویږي او ستاسو اولږ هم ورسره ښه وي. نو تاسو خپل افیکټیولی که څوک کارونو روزګارونو له ځي، دفترو کې وي یا ماشومان سکولونو کالجونو کې وي، نو هغې روټۍ ټایمه پورې، غرمې روټۍ ټایم پورې اوږې کېږي نه او د هغې اولږه د برداشت قابل وي. دې نه علاوه صحت ورسره ښي. که فرایډ انډه خوري خپلو ماشومانو ورکوي، بالکل ماشومانو دپاره د دې هارمونز دپاره، د دې ګروت دپاره چربي او فیټس دا هم ضروري دي. نو هغې ته تاسو فرایډ انډه ورکولی شي. چې کوم خلک وزن کې کمي کول غواړي، چربي کمول غواړي، هغې بوایلډ انډه خوړی شي. نو دا داسې څیز دی چې دا په هره طریقه تاسو د ورځې په هره حصه کې خوړی شي. بل یو عجیبه څیز الله پیدا کړی دی چې دا که تاسو خپله کټوی روټۍ کوئ، یعنې سبزیانو کې هم دا میکس کولی شي، په سوپ وغیره کې هم میکس کولی شي. دې نه علاوه داسې هم خوړی شي، ناشته کې خوړلی کېږي، د خوراک ټایم کې یعنې مختلف قسم خوراکونو سره تاسو خوړی شي. نو دا یو داسې څیز دی چې تاسو ته هر ټایم کې فایده هم درکوي او تاسو ته د دې چې کوم طریقې دي د استعمال، هغه هم دونه ډېرې دي، دونه طریقو سره استعمالېږي چې په هره طریقه تاسو استعمال کوئ، فایدې به ډېرې وي. امید لرم چې دا کوم معلومات دي دا به تاسو لپاره فایده مند وي او دا معلومات یقینا چې تاسو به غواړئ چې ستاسو دوستانو ته هم ورسي، ستاسو فیملی ته هم ورسي. نو درخواست دا دی چې دا ویډیو لایک کړئ او دا شیر کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.